السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چیرته راغلیو؟ کلي ته. منګه وږي او تږي یو د سولې. ښایسته درې، ښایسته ولي او ښایسته شنې شنې منظرې. الله تعالی دې تلپاتې سوله راولي چې سفر یې وکړو، منزل یې وکړو، ښایسته افغانستان وګورو، ولایت په ولایت، ولسوالۍ په ولسوالۍ. دونه بهترین اوبه لرو چې دې نه فصل د دې نه بوټي اوبه کول صحیح اوبه خو د څکلې نه دي. کله نه چې دلته رالم دې کلي ته او د دې کلي خلکو د صحیح اوبو مشکل و. مولوي صاحبان راټول شوي دلته، قاري صاحبان راټول شوي، ځوانان رونه، مشران. راځئ قدرمنو تاسو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. مضمون موضوع د صحیح اوبو سا افتتاح کول دي. السلام علیکم ورحمت الله. شهیدان لشمار وتلی، یتیمان لشمار وتلی، د غربت حق پرې تمام دی، د هر چا څیرې ګریوان دی. ستړی مه شي، څنګه یې؟ ته ودرېږه. دا زما خړپړ افغانان. موږ د هېڅ څه وږي نه یو، یوازې د سولې په دغه جونګړه کې هم پرېږدئ، خو سوله موږ ته په نصیب کې کوي. د سولې غږ پر موږ وکړئ. د دې ماشوم یو تصویر له تاسو سره شریکوم. پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله، خدایه اور په مونږه دغه ستا. الحمدلله الحمدلله. عطا فاونډیشن د صحیح اوبو سا ولسي سا افتتاح کوو، د قرآن پاک په تلاوت یې کوو چې الله تعالی بهترینې اوبه او صحیح اوبو تلپاتې صدقه چې ډېری خلک نه استفاده وکړي. د لارې سر ګاونډیان، حیوانات، ځناور افتتاح کوو. بیا هم وایم د قرآن پاک په تلاوت یې کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
یا الله دا کوم صدقه چې چا کړې ده خدای دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله دا صدقه د خپل رضا دپاره ورته وګرځوي. یا الله چې کوم شرعي حاجت یې د نیک عمل دپاره کې ورته حل او فصل کړي. یا الله په کور کې ورته برکات واچې، مال او حال کې ورته برکتونه نازل کړي، په بچو باندې ورته برکتونه نازل کړي. عطا الله استاد ته خدای اجرونه ورکړي او نیکی بدلی ورته ورکړي، سل چنده لس چنده زر چنده بدلی ورته خدای ورکړي. ډیر کارونه دلته کړي، یو دا کار نه ډیر کارونه کړي، خدای ډیرې ډیرې بدلی ورته ورکړي. د دې دا منډې تړلې یا الله په خپل دربار کې ورته قبول منظور کړي. یا الله د دې دا منډې تړلې یا الله د خپل رضا دپاره ورته وګرځوي، په بچو باندې ورته برکتونه نازل کړي، مال او حال کې ورته برکتونه نازل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. جزاک الله خیر. په دې ثواب کې ټول خویندې ورونه ما سره شامل دي. د عطا فاونډیشن کې څوک په هره برخه کې چې مرسته کوم اوبه به یې څکم، اول به یې زه څکم. شیخ صاحب اجازه دي. څېرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلي، یتیمان لشمار وتلي، د غربت حق پرې تمام دی، د هر چا څېرې ګریوان دی زما وطن. قدرمنو دوستانو، مشران په جمع باندې دعا وکړه، ولسي ساه جوړه شوله. شیخ صاحب ځوانانو تاسو ته الله توفیق درکړي چې د دې ساه څخه مراقبت وکړئ، ساتنه وکړئ، کوشش وکړئ په دې باندې پام وکړئ. دا ولسي ساه ده، دا د یو شخص ده، دا د ټولو ساه ده انشاءالله. انشاءالله قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې خپرونه د صحیح اوبو ساه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت، د الله په امان. کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په موږ